دوستان عزیز سلام. چه حال احوال؟ خوب هستین؟ سلامت؟ صحتتون خوب؟ خوش آمدین بازم به یک برنامه دیگه. ما خدا کنه خوب و سلامت باشین. چه حال احوال دارین؟ قسمی که میبینیم امروز گدودی است که طفلا آمدیم در جای ساتری طفلا. دیگه گفتیم باش سلام علیکی را از همینجا آغاز کنیم تا چند دقیقه دیگه میبریم طرف خانه میریم. دیگه بیننده ما باشین. السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې ټوله به جوړ و روغ یاست. ما سلامونه دې ټول لیدونکو او اورېدونکو ته ورسېږي د دنیا په هر ځای کې چې یاست، جوړ و روغ خوشحاله ارام اوسئ. نن موږ د کوچنیانو سره راغلي دلته ترمپ ولې حالې ته. دلته کوچنیان یو 2-3 ساعته دلته غواړي بازۍ وکړي، بیا نو د خیره ځه کور ته. نو دیگه دوستا ما که رقمی گرفتیم بسیار سر صداست، بسیار طفلات، به او خاطر آواز نمیشه. دیگه ویدیوی چندان نمیشه چه بسازیم، به او خاطر بیننده ما باشین. اما تو بخیر خانه میریم، باز در خانه بخیر ادامه برنامه. سلام دوستای عزیز، چطور هستی؟ خوب هستی؟ جانی جور است؟ با یک برنامه نو خوش آمدید. خوش آمدی. آفرین. دوستای عزیز سلام، بازم خوش آمدین. دیگه قسمی که میبینین رسیدیم بخیر خانه. یک ذره سودا هم رای خود خریدیم. دیگه میمان هم که خود آوردیم، برای چیز پخته نکردیم، نیم یک جایی پخته میکنیم. دیگه شما بیننده باشین و مهمتر از همه چیز یادتان نره چینل را سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت کنین، شریک بسازین با دوستایتان. دیگه خلاصه میفهمین که چی کنین. دیگه دا د هغه دوست لپاره چې خواهش یې کړی و چې دغه ستا خوښه دي او دوه پورې فارسي ووایي. دا کوشش مې وکړي د روغبړ مې سره خوشیم پشتویش به فارسی تبدیل میکنیم. تو ببخشید در سودا خود هغه که دیگه دوستا چی گپ هست؟ موږ هم د کوچنیانو سره وتلي وو د باندې، اوس رالو نو څه وخت چې وتلي وو. ناوقت هم شده یک ذره وقت از وقت دیر است. دیگه خواستیم براتون یک روش پخته کنیم، شما هم بیننده باشین. بیا یک دفعه نزدیک نشان بدیم این چیزا را. اوکی دختر میکمه پس نمیدی یا تانک شد. دوستا قسمی که میبینین برای روش دیگه گوشت، بانجاندمی، مرچ تازه اینی نیست، اما ما مندازیم خوشمزه میکنیش، لیمو، پیاز و کچالو. این می چیز هست دیگه. شما بیننده باشین که یاره چه قسم مندازیم چه قسم پخته میشه. خیلی تو ولی ملاری زه د غواړم دغه شان خپل ځای باندې کېږدم. کیک څه خو دلته ایږدئ نه؟ ما یې هلته درېږدم، بیا خپله سمه کړئ. دا د چای ځای دی. آها پیاز بسیار تنده. اوبه په خولې کې ونیسه، بارې د سترګې اوښکې نه کوي. ما چې اورېدلي دي. یوه پیاز یې ورې د اوبه لاندې واخله. اوه په اوبه دوم چې په اوبه لاندې کې زه بل پرېږدم چې دغه یې کې اون کېږي. Ясно? Да, jest schnapp. Ale Schatzi? دا نه چې په لیدل کې واخیستله. هو څومره نه کې دستا زه خو اصلي د دغه نه راوړم د ترکیې نه. نو اوس مې په کار و د دې په خاطر برای دوستا یک چیز جور میکنیم. این نانا را به او خاطر خواستیم یا هم ببینم دیگه. پیاز به می شکل، مرچ دلمه هم تو میمونه. نه
دم دلته راځي دا کیک سره ښه ته دغه راکړه یسنا کیان چې زما کومک چې په کار یې غږ کوه نه دا روش خو اسانه شی دی روش اسانه دی خو خوند یې ښه خوند دی دوستا روش کسایی خوش دی چه شی دی ورشتیا دوستا کسایی که روش یاد دارن پخته کردن میفهمین بسیار آسان است اما چیزی بسیار خوشمزه مقوی کل پروتین داخلش میایه ډوډۍ چیرې ږدئ ډوډۍ ځای نشته عمل یخچال کېږدئ نه عمل نه 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 کیا اوس دلته کښېږدو خیر ته بیا زه دغه کوم نه کیا کیانی بچه ما ته چی شکاییم دا ګیجې چیرې واخیسته اگی په لیډل کې و نو پرون ما چې سودا کوله ایل یې نه وې ګرد اس وې کوچنۍ وې نن یې دا چې ایل دا یوه دانه پاتې وه دا چې ایل نن راغلي دي پرون وکته د ایل یې نه وې په دا ایل و په اس و په ام هېڅ ولاکه زه خبره ومه دا دغه یو چا راوښوله موږ تللي وو لیډل ته دغه ته تللي سودا ته تللي وو باره هغې راته ویله چې دغه ایل چې اخلي هغه ښې غټې چې مې وکته د رښتیا غټې وې مخکې به ما نه کتلې دغسې به مې رااخیستلې ما چې ټوله یو رقم جه او اوس مزوم په ایل پسې ګرځم دوستا قسم که دیدین دیر وقت شده بود امرای یسنا و کیان یا نبر آمده بودیم بیرون دیگه گفتیم باش ساعت طفلا تیر شوه او جای کس در فرانکفورت چند دانه است از او دیگه کتیم طفلا بر آمدیم یک پول میگیره در اول که داخل میشیم دیگه خوب است تقریبا 3-3.5 ساعت بودیم همونجا دیگه دوستا یک چیز دیگه مندازیم یا مزیج خوبش میکنه یک ذره زنجفیل اینو میده نمیکنیم تو کلان مندازیم خوب بوی میتشه و بخشن تا باندې مو کارونه وکړ خدای دې وبخښه باید کار وکړو اوکې سیده شروع دوستا دیگه یک چیز دیگه هم اضافه کردیم این یک توته زنجفیل دیش مندازیم این زنجفیل هم مزهش خاص میسازه دیگه نال ببینید که در دیگ چه رقم میچینیم وش دې نه کوچنی کا زه چې فکر کوم سم دی خدا زم نه کې کوچنی کا دوه ځای کا اوکې مې خیر ټوټه دغه سم دی دغه هم سم به وي دا اډوکې دي نورې و مقدار ضرورت گوشت میگیرین هر قدر که شما دلتان است Papa, یا دختر ما شش غوښه زه تا ته یو لکه شی کوخن کوم Batuayo. خو غوښې دي رو نومې روش دي روش تو وایې روش غوښې کټوفل سویبل دغه شیان دي پکې شي کې ابا دا لکه غوښ خوښه چې خورم او زما د لور غوښې خوښ دي Kiado. ابا د کیان خوښ نه دي کیان غوښې نه خوري کیان ته ولې غوښې نه خوري Wagote gesitzt. غوښې ګیزون دي کیان Lecker, die probieren. Das Fleisch und Roschede. دغه غوښې Papa. دا ډوکې لري سم دي یا څنګه پر دبل پر ما باندې څه نه مې کړو هغه څنګه کیږي ډوکې دي ښه او Papa. Da Soße. Da Soße. Ja, will ich dich? و نو ولې د سوینې وکړه دا خو دغه دی یخی دی کنه هغه یخونه دننه چه دی دوستا گوشت ششتیم نگوین چرا خون داره خون نیست چون یخ زدگی بود به او خاطر دیگه نمو تو هنسل بسم کنیم الله بسم الله گفته گوشت نمو تو میچینیم داخل دیگ ښه باسن کې دی Sehr lecker, du Dide. لکه دی و. تخت روسه نه ده خوړلې ته وای لکه دی Meine Wolde. نمو تو دوستا گوشت نمو تو میچینیم اکی بدلی
دوستا دیگه اینی مساله رو هم سرش مندازیم. زردچوبه، تخم گشنیز، چهار مساله. اگر چهار مساله نباشم ضرور نیست. نمک و یک ذره زیره. اینی میاره دیگه تا گدش میکنیم. ولی چې په دغه کې پروش کې دغه مساله ډېره خوند نه کوي. باید ډېره کمه وي. Oha, Aha. das ist lecker dir. Lecker die. Wow. دا موږ نه کچو. Aber Ulte, da vergisst du Ulte. دا دی. بیا نوری د کټوفل په سر کې چو شدی. Wow. نور پس کچولو بیا را میمانیم. کیانی بچه میکم پشت سر بشی؟ اینه تو. پس بانجاریم. Und Bella Discord. جوس خواریم؟ رومیان چې کوچنی او اکثر ډېر ښه خوند کوي، خو زموږ ژر سوله چې اخیستې مو دوستان نگویم که بانجارمی ما چرا کم است؟ مشکل په یخچال کې ساغه چې مو اوس وکتله د یخچال یک دانه داشتیم دیگه یادم ما رفت که بیاریم. ما گفتیم خیلی هسته دیگه این هم یک چند دانه گفت. دا چې پروش کې هغه دغه کوچنی رومیان نه دي، هغه چې ډېر ولویږي سربسته ډېر ښه خوند پکې کوي. این مرچار هم هم مندازیم زنده زنده دا مو ورچوم دیگه ناله نمی دا یو دوه دانې باید همدغسې واچوو یا نه؟ نه سربسته ښه دي، سر یې پرېږده، دا ډېر ښه خوند کوي. زما که روی شي که وریجې دا سربسته وږه چې ولویږي بیخي ښه خوند کوي. دوستای سیره که میبینین اینما تا این سرش هم میشوین، این سرش هم میکنین. زبیه په ضربلخ کې وکړي چې په داش کې پرېږدي، بالا چې ښه خوري نسوله، بیا په دغه بوته و دا و دغه مساله سره ګډه کې ډوډۍ په ویي لکه په مربا او په دغه باګېټ ډوډۍ د یا توره ډوډۍ خوري. وږه دغه بیخي ښه خوند کوي لکه د وږه باګېټ. دیگه دا آخرم یک ذره اینمی لیمو را خسته هم نداره اینه لیمو را سربسته نه وراچه شدی چې اوبه یې دغسې بیا هغسې اوبه نه ځي په ټوله کې. دا یوه دانه زما دپاره دغسې وراچه ښه سمه ده. زما لیمو هم خوښ دی. اینه خوشی میگه ما تو پرته شه زو دغه دوه دغه سربسته دو دانه را ما تو میمانیم. دا هم وراچوم برابر یک خب ما اندازه نمی کنیم من براتون میگم برابر یک 2 قاشق نانخوری روغن این تو که تقسیم شوه و کلش برابر یک 2 قاشق نانخوری شوه. اینی روغن شد و یک کار دیگه هم کنیم. دغه خب اینی شد زنجفیل. این زنجفیل هم تو مندازیم برای بویش. یک چیزک ماند بسیار کم. اوبه په اصلي کې نه ولویږي نه ولویږي هغه ښه دي دوی خپل اوبه یې نه کوي. ما چې دغه وکړ یو 2 قاشق اوبه واچوي دونه بسیار کم یک 2 قاشق دغه شغله اوبه مې دغه وریجې در یادولې چا نه په دغه کې ستاسو 2 کاچه اوبه نه په دغه کې چې وریجې در یادولې نه خو ما په دغه کې زما په دغه کې دغه دوستای نمتو فقط سرش بسته میکنیم بخیر باش که چیزای خود یک ذره گردیدش میشه. اول تا درجه آخره برای یک 15 دقیقه 20 دقیقه ور میمانیم. بعد از او کمش میکنیم نیم میکنیم یا مثلا درجه 6 و 7 باشه. مجموعاً باید 40 دقیقه 35 تا 40 دقیقه در سر گاز باشه که بخار بگیره دیگه. بخیر اینو میرم تو میمانیم بریم ما بخیر و ببینیم دیگه ما بریم یک ذره جمعکاری خود کنیم. سودا مودا را آوردیم دیگه. شما بیننده باشین یک چند تصویر ببینین باز بخیر گپ میزنیم.
اوکی Muss aber das und Ballagschni. چی شو؟ ریحان نه ودری اسنا وای Zucker. اخه چوکا براون چوکا Muss Zucker rein. څنګه چوکا Muss Braunzucker rein. براون چوکا Muss das reinkühlen. und Limonade Limo Limonade. ja Eiswürfel und dann das war's Drüber. ja okay یو شی درته جوړو بیخي ښه خوند کوي دا خارجیان چې جوړوي ودرې په دری کې وایم یک چیز برای جور میکنیم که خارجی ها میخورن همراه الکل ما بدون الکلش جور میکنیم بسیار خوشمزه ولی موږ در کول سره نه چشو نه وای چې اوس حالا د الکل میگه دختر من Das musst du umjagen. این جور میکنم حالا مردم خواهد گفت که یا راستی هغه الکل کم نه پیر چې مسخره کوي دوستا شوخی کرد مقصد خوشیم دغه فرید دغه به د فرید چې جوړوي کنه کیدای سي او فرید همیشه جوړي لیمو چیرې دي مور ها تا مخکې په یخچال کې څه شی وکړ زموږ لیمو ورک سو لیمو Aber grün. لیمو مو نه راوړي هغه ګرین لیمو نه مو راوړي دلته و مش نو راوړی دلته و براون چوکا یعنی بوری دا سواری دایی کارامل مندازن ای است لیمو نانا جنجه چی شدی؟ زنجفیل او ادرک ادرک و زنجفیل همراه شربت اما شربت یو ادرک دی یو زنجفیل دی بل نوم لري وی بل نوم لري زموږ په پښتو کې ته ودرېږه دوستا دیگه این دینی جور میکنیم ادرک برای یسنا و کیان هم جور بل میکنیم نوم لري ته ودرېږه فردوس ته وبلیګن وکړو برای یسنا و کیان دینی گلاس های خورد صحیح است؟ اوکی دیگه اینال دخترم چارزونو بشید جای خورد شود اینه تو Aber mal zeigen. sehr schön دیگه شما ببینید دوستا تا که دیگ پخته میشه اینی هم باید جور کنیم شما میاد بگیرین از این جور کنین بسیار مزه دار میاد یا ولاد دغه نوم زه باید زده کما ادرک زنجفیل بل دی نوم لري ما خو په زنجفیل پښتو کې بل شی لري کیدای سی بل وی شي لونګ نه کورکمن نه بل شی وی پر زړه مې راځي په خپل مې نه راځي اسما هم په یاد و یو شی دی یو بل نوم لري وا ادرک به په پاکستان کې ورته ویل و اندیان هم وایي و کې ادرک ورته ویل او موږ په پښتو کې یو بل نوم لري وی بس لاړې راڅخه زه پرېږده بیا بل نه وخت خو په ګروپ سوچ دا ول مې نه دی زده ده نه این تو دوستا لیمو رو به می رقم این همون تو این یک 3 توته دایی من دازم دا نه په ګرمي کې شخوان کوي نو بیخی شخوان کی سیاه په گرمی کی اوپسی این یک 3 توته هم دایی و اینی رو هم برای کوشش کړې به جوای دا ځای پاکو پاک دی و اینی رو هم برای اسنا و کیان اینه تو دیگه یک چیز دیگه است دوستا که اینی بوری نرمال هم میشه شما پرتین اما چیز اصلیش همین بوری نسواری میگنشن خلاصی دغه ځای می خلاص کن اسو څنګه چې خلاص کړی دا به دغه دغه دی نه چې دا څه کاش کې خپل خلاصې خیر د نوس باش که دوستان نگن چې تو به سلیقه واس کردی بوره را و خیر دا پاکستان خلاص کړل چې وای نظر نه سموي چې غلطي په شي کې راسي غلطي نه این یک قاشق بسش است این یک قاشق هم برزی یک قاشق هم برزی این یک کمک برای یسنا و اینجا هم یک کمه برای کیان دوستا دیگه این هم نه نانا یک ترگکش هم میشویم ببینید دوستا امشب دو چیز یادتان دادیم یکی هم روش
یکم اینی شربته، کسی که یاد نداشت، البته کسایی که یاد داشت خوب. اینی برای کیان اینه 4 یا 5 دانه نانا. اینیشم برای اسنا. Papa, چی من؟ dar green dusklat. اوکی. په بله برنامه کې کېږي کلچې پخې کو د خیر سره یو دیگه چا بخیر. دغه ویلي دي چې دغه کلچې افغاني دوستا گفته بودن که کلچه پخته کنین، انشالله بخیر پخته میکنین. او زه به کنداري فالوده ورته جوړه کړم. سلام در خیر سر. این دوستا یام نانا. دوستا شما که کامنت نوشته میکنین به ما انرژی میدین، ما رو تشویق به این میکنین که ما یگان برنامه خوبتر، یگان چیزا پخته کنیم دیگه. همین تو خوب است، شما کامنت بدین ما براتون جور میکنیم. اینال یک موضوع که ما نداریم در بازار پیدا میشه که ایره میخواین بکوبین، ما نداریم. من برای دسته کفگیری را میکوبم. بسیار نداری؟ نه نلرو. آقا بیا بیشتیلو مشکل استا اینه مطلی باید کوبیده شوه. بیخی نه که دیگه چکنی وار جورش کنید. مقصد اول لیمو برای کدمو بوره گد شوه، نانا یک زراوش برای. اون دستام نداری کچنی؟ نه نکس اسمال بیا دفعه بعد بخیر باز دیگه چیزا را پوره میکنه. هغه میکسر شدی هغه میکسر سره بیا نکیجی. نکیږي؟ نه هغه باید یوازې اوبه دغه سي ډیر ونه سي. شدا به یت غټ ډیر دانه یوازې د لیمو اوبه باید ووځي او د نانا اوبه. بخیر این همی جوس هم اندازیم وارا کلش هم میبینین این تو جودل کردیم. این جوس گرمی البته در گرمی دیگه جان است. ایره بخورین بنوشین. هم لیمو داره. دا دوبی جوس نم پرکشر ده دست آلویه لکه دوبی شکلات ده دست با مشروعه. وی اسناو کیان ننداختم. ما میگم دخترم اتصال ده. اوه تا ما خسی وچه. دا دوبی جوس دی. دوبی جوس. اگه تا دوبی شکلات خورده و؟ هغه دوبی شکلات و دا دوبی جوس دی. دا. په دوبی کې ګرمي هم ډېرې درشته دوبی جوس دی. دا په اصلي کې د ګرمۍ دی. دوستا اینو تو یک شورکش میتیم. منکال خو به ډېر چیز نه نه اوس نه. اینا له بخیر یک زرگک. دوستا ببخشین دستای ما پاک است، نگوین باز که دست یخ گرفتم. دستای ما پاک است دیگه. فردوس لاسونه ګرځو مرملایي کې ومنځ. نه عندك دست نازن دیگه دختر ما. دغه دست نه. دختر ما دیگه دست نازن نی. کرای لاس نور دی. اینیام یخش. البته ما زو یخ که میگیره از اون نداریم فعلا. باز بخیر خیلی چیزای خود که پورا کردیم باز دفعه بعد باز ضرور نمیشه که ما خیلی دست بگیریم. این تو دیگه بخیر باش براتون بک دیزاینش هم این یارم با دیزاینش جور میکنیم. این تو اینشم به این قسمت اوکی. اوکی اینی دیتا از شما باش پاپا برای خود یک توی دیگه بگیرم. اینیم از پاپا. دوستا دیگه اینه مر داغه شایده اینه به اینی شکل نوش جان داغه امسا. اوکی لیل استا داغم دیکتی یعنی
ببخشین دیگه. دونه مزدار دی دوستانو یو واره جوړ کړئ چې یو واره جوړ کړئ کېږي بیا دکان را وباسئ. زه خو غواړم په دغه په دوبي کې د سیوناوه مخ ته یو څیش خلاص کړم چې د کیوسک رستوران د څیش کیوسک خلاص کړم خالي دا په خرڅوم بیا بعد راست درواستوم بیا راځئ ما ته رانیسئ. باشه کمی چی بریم سبای دیگه بخوره واقعیت خوشمزه است برای یخ برای هوای گرم. یو ګړی ږدم چې نه کې یخ دی یخی نه دی ویلې شوی یک چند دقیقه یک بانی میشم یا یخای رشته بیخی ښه خوند کوي دیگه. ما پس این قالب یخ ما را پر کنم دست درد نکنیم دیگه قالب یخ پر کنم زه ورسته چشمه اوکی چې یخی ویلې سه دوستا دیگه منقلم یعنی تقریبا 15-20 دقیقه شد. منقلم در درجه شده 5 موندم یعنی نیمش کردم از ما آخریش 9 است. از 9 در 5 ساختم دیگه 15 یا 20 دقیقه دیگه میمانیم. شب بخیر تیار است دیگه ما دقیقه بشینیم از نوشابه خود لذت ببریم. دیگه دوستا تو مثلا میته دایی وقت مانده و زله شدیم بخی گپم یادم رفت یخی ډېر ښه خوند کوي. دوستانو تاسې کوم خبر هستی د جنم چی شدی د جنم محیط دی نام ازی آلمانیا موخیتو میگنشه به انگلیسی مویتو میگنش. نمیفهم کجایی هست نامش. نم بیا افریقایی خو که څوک په سعودي کې اوسېږي دغه باید ډېر وڅښي که څوک په دوبۍ کې اوسېږي دا باید ډېر وڅښي چې دا خنک دی او د ګرمۍ دپاره ډېر ښه دی. په آلمان کې باید کله کله وڅښي چې دلته یخ دی. په ګرمو ځایو کې باید همیشه وڅښي. دا د ګرمۍ دپاره هم نعنا ښه ده هم لیمبو ښه دی د ګرمۍ دپاره. مکه لگه دا د ادراکو دغه به په هر ځای کې بیا خرڅېږي نه نه پایم به نور زنی گسته دوستا فکر کنم شاید در افغانستان هم از این جوس باشه. این جوس است شربت است که تیاوه نه نسته په افغانستان کې ولې چې ستا اوس په د عینو مینه کې چې ما دا جوړ کړی و ولاکه بل شی بیا له سپینې اوبه نه یو شی ستا اوس خو لوکس دوکانونه کې هم ستا افغانستان کې هلته دوی کولی شي هلته شریک نه په چوکۍ کې ځای نه راکوي دلته چې زما جوس وڅښي بی اجازه. دوستا کسایی که از افغانستان ما رو بیننده هستن این شربت کیانی بچه من بیجه اینجا بشی پاپا گپ میزنم. دوستا ببخشین گفتم که کسایی که کیان دلتا کشین کسایی که ما رو از افغانستان بیننده هستن احتمالاً که شما پیدا کنین شربت ها از مغازه یک ذره لوکستر برین ببینین او زنجفیل به حساب بگویم دیگه میتونین اگر او بوتل خورده پیدا کردین باز فکر کنم میتونین که او خورده پرتین و یک ذره اسپرایت پرتین باز تقریبا مزیش همین مزه میشه. چنین که نعناع ځینې په خوله کې دی غوړه پسې وکړي ډېر ښه خوند کوي. Lass mal eine schon. Papa, Mami, das Bubi Weiß nachher das ماشي جان کنه. دوستایی را یک چند شو پیش ما و خانم جور کردیم یاسنا کیان خواو میشن کیانی بیش بچیم پایین بیشی پاپا گپ میزن یک دقیقه بیشی آرام ما و خانم یاسنا بیا توی جمع بیشی ما و خانم میره جور کردیم یک چند شو پیش یاسنا کیان خواو بودن چون به خاطر که یا کودکستان میرن وقتر خواو میشن صبح که یاسنا از خواو خیسته بود به مادر خود گفته بوده که چی جور کردیم شما باز مادرش گفته بوده که این توی نانا و لیمو یار انداختیم که شربت جور کردیم باز گفته بوده که این خوب این صحیح نیست ما که خو میشیم شما تو چیزا میخورین میگه باز به او خاطر به یاسنا و کیانم جور کردیم یاسنا رو بسیار خوشش آمده خبریه چی یاسنا چی شویله با؟ نه
خپل مور ته ویلې وای دا unfair دی تاسې موږ نو چې ښه وایه تاسې چې کوچنیان دي ځکه بیا شان خوري وای موږ چې بيدی شو تاسې دغه شان چې دا لکه وی چې من تاسو کو ما سره خدای وبخښي هغه خو شو موږ یې ګرد راوي شو د کوچنی ودرلې چې د شیدو کوچنی به ولا به راپورټ یې په پېښنه ول دا ما ته فن راکې چې کوچنیان یې پر سرخان باندې خو مور به مې نه کې دغه کوله وای چې کوي راوي شوی د خو به وځي دغه هغه به نو زه په ځای کې بشه پرتام راپورته کېدلم به نه داسې به ومه غوږونه به مې د وشکو ډک وه چې پټ پټ به مې ژړله چې ولې نه کړم راپورت نه دیگه مرا نمیخواستندن خودشان میخواستن پس شیخ ما روزه نمیگرفتیم میدیم که نان میخورن با سر خدا بلند میگن میفتم من بیدار هستم و نان نمیخورم په افغانستان کې د غټانو په پېښنه مې بې زور غوښتي مګر کوچنیان ته بې زور نه ورشتیا غوښته ټول راویښتي اوکی دوستا دیگه برنامه ما زیاد نشه ما بخیر نان ببینیم یک دفعه دیگه باز به ادامه برنامه در سر نان خوردن دوستا بخیر دیگه دیگه تیار است اینا رو بخیر شما ببینین چیریش اول بسم الله ماشاءالله 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 اینه دوستا اینی رقم شده یک ذره کو داره خب خیر دیگه خوب صحیح پخته شده اینا رو براتون میکشیم بخیر خب صحیح شد دوستا دیگه دور از دلتان اوکی سامده از داتا اوکی اوکی و داری زو سرچام دارتن شدی خوب سی نرم شده خوب مساله تو توماتون نغاری هست و؟ Brötchen und Kartoffeln. اوکی kartoffel هم چون داخلی kartoffel Beste. Jetzt kenne ich den Kartoffel gerade. Wo? Da die Kartoffel. Brötchen und Buchküchlein. Kenne ich ja nicht wasch مخرج شدی؟ ما ته وژنه کې انت بسم الله الرحمن الرحيم. انزه Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحیم Also mach mal hinweisen. اوکی شدی. دوستای چکنی را شما جور کنین در خانه. بسیار چکنی. لفل سر سوک نخوری. هند سر خوری. مزدار چکنی چکنی را دوستا گشنیز، بانجان رومی، زنجفیل، مرچ، سرکه، سیر اینمی چیزا داره. بیخی خونده ولی نوش جان نوش دوست جان. بیخی ماشاءالله نوش جان. یا بسم الله. کنی بچه ما؟ و داری چنی که پو بکن؟ Nicht Kuchen. اوکی زب دیر بکن. شخنجری دوستان دوستان همونتی یک لغمه گوشت بگیرین امرای سیر دیگه انتون مواره نوش جان کنین. Papa? Heißt Papa. Papa, kannst du mal die Kartoffel schneiden? یا راک زیش نیدن اون داغدی. خب دوستا ببخشید دیگه ما نان بخوریم. پناهتان به خدا. این برنامه ما بود. دیگه خداتون خوشتان آمده باشه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند میسپارم. خدا حافظ و ناصرتان. خدای په امان ګران دوستانو در بلې برنامه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو مخته مو ښه وخت ولرئ زموږ سره Die Dauer einmal.